قدرمنو سلامونه مې واخلې افسر افغان ما څنګه چې په دې پوره پښتنه سیمه باندې موږ ګرځو د شعر او د ادب او د مینې ریاضت کوو د هغه لړۍ په کړۍ کې موږ پرون راغلي وو کراچۍ ته دلته پښتون کلتوري ورځ موږ ومانځله او ډېر په ګڼ شمېر سره د کراچۍ پښتانه راغلي وو خوشحاله هم شو دا د دې پښتنو په موږ باندې قرض دي او دا زموږ د فرض دی چې موږ دې ته ځان ورسوو خو په دغه خوشحالۍ کې د یوې لویې خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ ډېر محترم مولانا صاحب هغو هم دا ښایست څرګند کړو چې د دې ځوانانو سره زه هم میلاو شم عموما خو موږ د دې مولیانو نه یېرېږو موږ ویو موږ ټپه کوو موږ سندره ویو او زمونږ مولیان هسې نه چې په دې خفه شي خو دا ډېره لویه د خوشبختۍ خبره ده دا د علم او د فکر وسط دی چې زمونږ دغه علما په دې باندې هم پوهېږي ځکه خو ما ډېر مخکې لیکلي دي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین باید چې موږ د حجرې او د جومات دغه لویه فاصله راکمه کړو موږ دې په ګډ زیار باندې د انسانیت دپاره او بیا په تېره تېره د پښتونولۍ دپاره کار وکړو نن زموږ د دې ناڅاپي غونډې مشري به مولانا صاحب کوي اگر چې مولانا صاحب شاعر نه دی خو عالم دی نو دا د علم په زور باندې به دوی نن زموږ مشري کوي راشد خان به دوه درې شعرونه وایي زموږ د پښتني صاحب د کراچۍ د سند صدر آصف خان یوسفزی هم ناست دی نور هم ډېر تکړه ملګري ګیر چاپېره ناست دي راشده د مولانا صاحب په اجازت باندې د روایتو تر مخه اول خپل دوه درې شعرونه ووایم بیا به تاسو شعرونه ووایو بیا به د مولانا صاحب خبرې ووایو او دا د خوشحالۍ ناڅاپي ده ګورئ مولانا صاحب تاسو په یاد دهانۍ کې دا هم کوم تاسو ته چې پرون راته هم یو کس ټلیفون وکړو وایي چې تاسو به زموږ مدرسې ته راځئ او چڼو سره به ناڅاپي کوئ دا خبرې اوس ډېرې د خوشحالۍ دي نو موږ به ځان هر چا ته رسو او موږ د قام خلک وو موږ د یو چا نه وو بلکې د پوره انسانیت مولانا صاحب شعرونه دي وایي چې الوتله خې پخې وزرې ساته الوتله خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد څو کونترې ساته دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد څو کونترې ساته وجي صاحب شابه سي څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته شابه سي څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته دغه شعرونو سره ښاغلي راشد خان ته بلنه ورکوم چې ناڅاپي را سره خپل شعرونه شریک کړي ډېره زیاته مننه کوم تاسو مولانا صاحب راغلی دی مولانا صاحب ته به یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې ارشاد یاره ستا هره خبره بده نه ګڼم له سره یاره ستا هره خبره بده نه ګڼم له سره ته بیا ولې زوروره یې زما نه مروره که ټپه ده که سندره خپروم یې ښه په نه ده که ټپه ده که سندره خپروم یې ښه په نه ده غږ د مینې به له خیره رسومه تر سنګره شپې د هجر به تر کمې روڼومه تر سهره شپې د هجر به تر کمې روڼومه تر سهره هله غمه خوله نږدې که سکمې وینې له پرهره بیا شعر دی چې خدای امن منصیب کړي خدای امن منصیب کړي بې له جنګه بې له شره بس په اور باندې سېزمه هم دا توره هم دا سندره خدای امن منصیب کړي بې له جنګه بې له شره بس په اور باندې سېزمه هم دا توره هم دا سندره ستا د ګورو زلفو سوری لږ په ما وکړه دلبره ټول ماحول غزل غزل که یه راشده رحمتل رحمان بابا وایي که صورت د محمد نوی پیدا که صورت د محمد نوی پیدا کړی به خدای نه وه دا دنیا نو په دغه شعر باندې زمونږ ډېر محترم مولانا صاحب ته بلنه ورکوم چې خپلې لنډې خبرې را سره را شریکې کړي دا تاسو او دا زمونږ محترم مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم
زه د دې خپلو درنو مشرانو د زړه د کومې نه زیات دوی ته هرکلی وایم او ډېر زیات خوشحاله یم. زه د دوی سره مینه د دې نه کوم چې دا په دې وخت کې د پښتون قام دپاره او زموږ د پوره سیمې دپاره چې کوم چې د جهد کوي او الحمدلله هغوی په دې کې کامیاب هم دي او د دوی سره خلق مینه هم ډېره کوي. زما دا خواهش و چې د دوی دا صلاحیتونه لږ د دوی نور هم خاره شي او دوی زمونږ د پښتون قوم چې نن زمونږ نوجوان نسل کوم طرف ته روان دی په څه سوچونو کې دی چې دا بیا د علم او د شعر طرف ته او د دې قام د اوچت د بلندۍ اوچتوالي دپاره چې کوم زمونږ د مشرانو خوب و هغې دپاره دوی چې دا کومې کوششونه کوي هلې ځلې کوي نو دغې دپاره زما د دوی سره مینه ده او د دوی چې کوم دغه د ناصافي ده نو هغه د عبرت نه هم ډکوي هغه د مینې نه هم ډکوي هغه د غیرت نه هم ډکوي هغې کې د قام یو د اوچتوالي هم خبرې وي بیا د نوجوانانو ته هم یو سبق وي او زمونږ ټولو انسانانو ته په هغې کې سبق وي نو دغې دپاره مطلب دا دی چې نن د دوی سره زمونږ ملاقات شو او پیژنې خو ډېر وخت نه خو مطلب دا دی چې نن ملاقات شو نو الله دې زمونږ دا تعلق برقرار ساتي او الله دې تاسو خوشحاله ساتي او الله دې ستاسو د دواړو دا ملګرتیا همیشه دپاره قایم او دایم وساتي. ډېره مینه محترم مولانا صاحب ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم. اباسین صاحب وایي چې زه تږی کېږم په ژوند کې ګام په ګام خالقه تر مور ګډک ساتې زما د برخې جام خالقه او د تباهۍ نه مخکې بچ کې زما قام خالقه غاښ چې دې واخلې بیا به څه کړې په بادام خالقه. یقینا چې زه بیا دا خبره کومه دا مولیان زمونږ د ټولنې زمونږ د چاپېرچل زمونږ د علم او د فکر دپاره ډېر مهم کردار ادا کوي. دا هغه خلک دي چې دوی واقعي ځان په علم او اسلام باندې پوهه کړی دی او ډېر په رښتونې معنه کې موږ ته رارسوي. موږ د هر هغه عالم چې هغه د دې ځمکې په مخ باندې د امن مینې انسانیت تنوع او تکثیریت دپاره کار کوي موږ هغه ته ډېر احترام لرو د هغه ملاتړ د کراچۍ میټرویل نه دغه ناڅاپي پای ته رسي. خپل کورباب سره افغان ته اجازت راکوي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.